افراد سیاب خټک د پاکستان او د طالبانو تازه بیا کوم راز افشا کړ او تازه بیا د پاکستان او د طالبانو پر ضد څه ویلي دي دا کولی شئ په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. پښتون سیاستوال او د چارو شنونکي افراد سیاب خټک د یوې لیکنې په ترڅ کې ویلي دي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې د میاشتو په تېرېدو پایلې ته نه دي رسېدلي. د نوموړي په وینا که څه هم طالبان وایي چې اوس یې خپله رهبري افغانستان ته لیږدولې ده خو د یادې ډلې مهم کسان او مهم پټنځایونه لا هم په پاکستان کې دي. خټک زیاته کړې ده چې نه یوازې طالبان بلکې ځینې اوسني افغان سیاستوال او پخواني مجاهدین اوس هم په پاکستان کې سرمایې لري او ایسای چې د سیاسي لوبو په طراحي کې ډیر مهار دی کولی شي د افغانستان د شمالي برخې سیاستوال ډیر ژر له طالبانو سره کېنوي. د نوموړي په وینا پاکستان ښایي د افغانستان د پښتنو استازولۍ طالب ډلې ته ورکړي او په همدې توګه د کرښې دواړو لوریو ته د میشتو پښتنو ستونزه هواره کړي. لیکنه کې وړاندې راځي چې ښایي په طالبانو کې هم ځینې کسان وجود لري چې د پاکستان له سیاستونو سره مخالفت وکړي خو ایس آی تور لیست لري او کله چې هغوی له امر څخه سرغړونه وکړي نو د هند ملاتړ نوم ورپورې تړي او له صحنې یې وباسي. د لیکنې وروستۍ برخه کې راغلي دي چې پاکستان چې د تجارت او ډیورن کرښې امنیت په ګډون یې ټول مسایل چنې وهلو ته پریښي دي د سولې پروسه کې د پیشبینۍ شوې غوټې خلاصولو ته په تمه دي. د نوموړي په خبره پاکستان هڅه کوي چې د اسلامي حکومت بدل کړي پر طالبانو اوربند ومني او په همدې توګه درېدلې خبرې بیرته دوام پیدا او په پایله کې طالبان د تیر په څیر د پاکستان په خوخه له اسلامي امارت سره بیرته کابل ته ستانه شي چې د په خبره دا به ښایي پایله ونه لري. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو کولی شئ لایک یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نورې جالبې لیکنې هم واورئ. که د افراد سیاب خټک د دې څرګندونو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ نو زموږ سره یې کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.